زموږ په زړونو کې پرته وي کله به فساد او ګناه ته لاس اوږد نه کړو. اوس چې په ګناه او په فساد کې اخته یو لوی لامل یې دا دی چې په زړونو کې د آخرت ویره نشته. همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو عام اعلان وکړ چې د کومو خلکو له خپل حاکم یا والي څخه څه شکایت وي بې له ځنډه دې ماته رامخته شي. ځکه خو یو ځلې د حمص خلکو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا شکایت وکړ چې حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه دا خپل عادت جوړ کړی تر څو ورځ ډیره تیره نشي له کوره نه راوځي. دا یو شکایت. دویم دا چې د شپې لخوا چې څوک ورته غږ وکړي ځواب نه ورکوي. دریم شکایت دا چې په میاشت کې یوه ورځ هیڅ له کوره نه راوځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه په شان له الله رب العزت ویریدونکي او فرض پیژندونکي انسان په هکله دا شکایتونه واورېدل ډېر حیران شو او هغه یې د حال معلومولو لپاره مدینې منورې ته راوغوښته. سعید بن عامر مدینې ته راوغوښت. حضرت سعید بن عامر راغی مدینې منورې ته. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له زړه څخه دعا وکړه چې الله د سعید په هکله زما نیک ګمان غلط ثابت نه کړي. بیا د حمص خلکو ته وویل خپل شکایتونه وړاندې کړي. خلکو خپل شکایتونه وړاندې کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وپوښتل سعیده د دې شکایتونو په هکله ستا ځواب څه دی؟ یو شکایت د خلکو دا دی تر څو ورځ ډیره تیره نشي له کوره نه راوځي. او دویم شکایت د خلکو دا دی د شپې لخوا چې څوک درته غږ کوي ځواب نه ورکوي. او دریم شکایت د خلکو دا دی چې په میاشت کې یوه ورځ هیڅ له کوره نه راوځي. حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه وویل په الله قسم ما نه غوښتل چې دا څرګند کړم خو اوس بې له دې څخه څه چاره ده. زه ځکه له کوره ناوخته راوځم چې زه مزدور نه لرم په کور کې چې هغه د کور په کارونو کې را سره مرسته وکړي. او زما میرمن د کور ټول کارونه نشي کولی ځکه زه سهار وختي اوړه لامده کړم بیا انتظار کوم چې هغه ورسیږي بیا ډوډۍ پخه کړم او بیا مخ او لاس ووینځم او د خلکو د خدمت لپاره راوځم نو ځکه د ورځې په ما باندې ناوخته کیږي. د دوهم شکایت په هکله وایم دا خبره مې هم نه غوښتله چې ښکاره یې کړم خو اوس مجبور یم. خبره دا ده چې ما ورځ د الله رب العزت د مخلوق خدمت لپاره ټاکلې او شپه مې د الله رب العزت له عبادت لپاره ټاکلې نو ځکه که شپې ماته څوک آواز کوي زه ورته غږ نه کوم. زه د الله رب العزت په عبادت باندې مصروفه یم. د دریم شکایت په هکله وفرمیل زه کوم مزدور نه لرم او نه بله جوړه جامې لرم چې بدل یې کړم او زه په میاشت کې یو ځلې خیرنې جامې وینځم او تر هغو چې هغه وچې شي او هغه واغوندم نو له کوره راووځم. له همدې امله د ورځې ډیره برخه تیره شوې وي او له چا سره کتلی نشم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه ځواب واورېده مخې له خوښي څخه وځلید او د الله رب العزت شکر یې پر ځای کوي. فرمایل د سعید بن عامر په هکله زما ګمان غلط نه و. وګورئ درنو اوریدونکو والی دی هغه په کور کې مزدور نه لري. میرمنې د ټول کور کارونه نشي کولی په خپله اوړه لمدوي او ډوډۍ پخوي نو ځکه د کوره ناوخته وظیفې ته راوځي. ورځې د الله رب العزت د مخلوق د خدمت لپاره ټاکلې خو شپه یې د الله رب العزت د عبادت لپاره ټاکلې. والی دی یو جوړه جامې لري بل جوړه جامې نه لري. په میاشت کې یو وار هغه جوړه جامې بدلوي چې هغه وچې شي بیرته یې واغوندي نو خلکو ته ناوخته راوځي د خلکو خدمت ته نشي رسېدلی. دې ته وایي د آخرت ویره. دې ته وایي د الله ویره. د نن ورځ حاکمانو او د والیانو جواب به د الله رب العزت په حضور کې څي. والیان خو پرېږده زموږ جواب به د الله په حضور کې څه وي چې دومره هوساینه کې او دومره په عیش و عشرت کې ژوند کوو د الله د عبادت او د حکمونو او د اوامرو پابند نه یو. الله به زموږ نه څه پوښتنه کوي؟ نه درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راځئ د آخرت ویرې ته د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ مخکې د دې چې په هر بد کار باندې اخته وئ. همدا اوس چې زما خبرې اورئ توبه وباسئ د الله دین ته رجوع وکړئ تر څو الله رب العزت زموږ او ستاسو هغه دنیا راته ښایسته کړي او د هغې سختې ورځې د وحشت او د هیبت نه موږ او تاسو وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه په
هکله به نور واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ستا یادونو کې اوسېږم